شي ګوره چتري والا دی خو ګوره یو عجیب و غریب سیستم ټکنالوژي را واسلې ده دا خپل ایډیا مو ده دا یو منټ دا وګوره دا دلته دا کشه کې پکې ور اچولې ده ولګه بېشکه نه په څو مغشته ده 300 ته په 120 وړي وګوره دا غولا د پټي سر دی پټه شاته ډېر سور اور تاسو ځوانانو ګوره دا سینرژي کې ولاړ دي دا په باندې دا ملګرو دا سړی ډېر ګیلمن دی سوري یادې ځم د نور تم نه پرې ریړې رانوړي دغه رانوړي د منډې فایده څه شو سلامونه دوستانو دلته یو کس ملګری دی هندوانې خرڅې ورځو هندوانې ګورو او نرخې ګورو بازار د ګاک اغشتل خرید و فروش باره کې او د دوی خپل کار نه رضایت باره کې چې څه وایي څوک دی هلکه دوکاندار صحیح څنګه چل دی صاحب ښه جوړي کراري ده نوم دې چی دی احسان الله وای دا احسان خو زما نوم هم دی څونه وخت کېږي د هندوانو کاروبار کې دې نه مخکې دې څه کاروبار کوو اړو پیازو څنګه دی کار څنګه دی کاروبار سور به شروع دی دا من په څو خرڅوئ څلوېښت روپۍ کیلو او د من په څو دی کم زیاده سند ده که پنجاب ښه ډېر ښه خلک څنګه دي هندواڼه وړي ګرمي موسم دی که نه صحیح ده دا سړي ته دغه ورکړه دا پیسې د نه واله چې سړی ډېر یا نو دغه دی دا څه ورته وایي قیمته نه دي دا 1200 کې دا څوک ډېر وړي زرو پورې نه ورکوي ښه نور تا خپل تعلیم مکتب چې سکول وغیره 2 میاشتې دي ویلې و ظالمه دا څه ټیم دي ویلې 2 میاشتې اوس یې نه وی نور ښه نور دلته منډۍ کې څوک خپل شته دي دلته نور څوک خپل شته دي منډۍ کې ښه د کوم ځای کوم ولایت ماشاءالله موږ هم په اصل کې جلال آباد یو سارک ولسوالۍ بیا اوس په کابل کې حسابېږو ته څه شو هغه بل ملګری دغه دی درشو ستا خواته ښه دا چاکو دې له غاړې ته کېده او که نه چې خطرناک غوندې څنګه چل دی صاحب ښه جوړې کراري ده دا د دې هندواڼې لږې ښې دي تا نه یاره غټې لګولې دي څنګه دا موږ خو پیسې درکو دا ته راواله او دا نه راواله چاکو ووهه پکې چې پته ولګي دا ډېر ښایسته ځوانان دي ماشاءالله اخلاقي غریبي ده خو نران غریبان دي پښتانه غریبان دي او ماشاءالله ښه کاروبار کوي حلاله مزدوري کوي ځان ته نو ګورو یو هندواڼه ته موږ هم وړو چې څنګه دي پخې دي که نه چاکو راوړه هلکه تا خو راسپینه کړه هلکه خیر اوسې ډېره مننه دا هندواڼې خرچه یې وکړله او وایي چې دا ستاسو میلمستیا به حساب کې ده نو دغه زموږ ملګري ته م یو ورکړه دا هندواڼو والا دی هغه بل چې ولاړ دی هغه هم دی او دا ملګری ما سره دی بھائی هلو کاو مزیدار ہے کہ نہیں ہے
हाँ नहीं है इधर देखो دا हाجی صاحب غصه نه والا غصه ښکاري اړو یې لګولې خرڅېږي نه چې شی لګولې اړو اړو خو ښه شی دی څنګه نه خرڅي شین مې دې راوړی نه خمس راځه کوم هلته دې لګولی ګیټو بیټو ګیم ګورو یې لږ چکر ورلګو تر راځه چې وي ګورو شفتالان خرڅوي او ګورو چې دا د کوم ځای شفتالان یې راوړي سلام علیکم خیر وره جوړې کراري ده حاجي صاحب د شفتالانو ډېر صفت وکړم چې دا د کوم ځای دی یاره څنګه چل کوم یو نه دا اړو والا خو نه دی اړو والا خو دا دی دا دی لګولی نو تاسو دوه دشمنان په یو ځای کې بیا وایي اړو مې نه خرڅېږي دا اړو وګوره او دا اړو وګوره دنه خو لږ لرې ودرېږه که نه اوس رالم ګوره ما زړه وکړه زه دې نه دا ستا اړو دی یو کیلو والم خو چې تا وویل دا دی دا مې اوس زړه نه کېږي ولې چې دا لږ کمزوری دی هغه لږ کیفیت کې ښه دی همداسې ده که نه څو دې لګولی دی حاجي صاحب دا خو مې په 130 باندې کیلو لګولی 2 کیلو 250 نو زه خو دې اوس یو دوه کې حیران کړم تا نه والم که دې بل نه والم انشاءالله بس ما نه په دې والا چې د سهار نه ښه دوکانداري چې کړې ما نه ده کړې نو د تا به خواږه که نه خواږه او دانه ته خیر اوسه کوي چې هغې بخشش نه او دانه ته وخورئ ښه مزهدار ده هغې بخشش دی چې او دانه تې وخورو ودرېږه چې او دانه تې وخورو یاره څه وایي دا د دې حاجي صاحب شفتالان او تاسو یې کتلی شئ ښه دي خواږه دي زه حاجي صاحب راکړه یو کیلو راکړه لږ ګزاره وکړه داسې ښیښې دانې راکړه صحیح ده پیاز راوړي کیلم راوړی او ختم کړو نو بیا خو دې پیسې ګټلې دي که نه په تاوان هم خرڅه کړه ولې ځکه چې هلته په 130 روپۍ درجن غورځېدلې او دلته په 100 روپۍ خرڅه کړه نو دونه وختي دې ځان ته ولې فارغه و ګرمي د ګرمۍ نه مړه کېږو کې دا خو خرابېږي لا د پټي سر دی پټی شاته تورېږي او که نه دا ته په 120 کړی او وګوره نه دا حال جوړ دی دا وګوره دا ګرمۍ تاله ویم دا خو لا د پټي سر دی پټی شاته ډېر سور راوړی تا څنګه په دونه وخته ګرمۍ باندې ته کمزوره شپږ شې بجې راغلی یم شپږ بجې اوس حساب وکړه ماښامه پورې خو به ولاړ ماښامه وي پورې به دا چې څه راکړي هغه به م رانوړي بیا به مې راغورځولي دا ځوانان وګوره داسې انرژۍ کې ولاړ دي دا دغه شانې به دې دغه کړی و دا خو که نه بند دی مړ او که نه لکه نه ده بند اوس ګوره حال شوله که نه ډېره ښه ده چې دغو کې اقرار وکړو ښه دا ګزارش دی څو دې روړ وګټلې ګټلې مې نه تاوان مې او که نه دا ملګرو دا سړی ډېر ګیلهمن دی او دا چترۍ لږ دته یو منټ په سر کې دی خیر ده سړي فریاد یې وکړو ګرمي ډېره زیاته ده دته هم دا سر مې چوي باقي سر مې نشته دا چترۍ م هم دته ولګوله ځوانان به څه کوي حاجي صاحب لږ راشه دې خو راشه دم پکې تاوان کړی ما دلته مې حاجي صاحب ته مشر یې که دی مشر دی امداد ملویږي پیسې په مشر یې که نه صحیح ده دا سړی وایي زما ګرمي ډېره کېږي دا سړی ګرمي به څنګه نه کېږي چې دې تنور ته ولاړ ده اوس خو ته خو اوس کار کې که نه ولې نه کوم زه خو نه اوس دی وځي کور ته روان دی د کور ته روان ده خو ګرمي زړه ته ورکته نه په کور ته روان دی خو زړه نه خبر ګوره خو لږ کیله سړی سوري ته ولګي نو سوري ته کم ځای دی دا اوس دغه چترۍ غوندې سوري سیستم چېرته ورته جوړ سوري ته نه چې انور ته هم نه پرېږدي دا سیډیا والا ته سوري هم وړی سوري ته سوري یادې ځم د انور ته هم نه پرېږدي ریړۍ رانه وړي دغه رانه وړي د منډۍ فایده څه شوه مونږ ته منډۍ څه ته وایي منډۍ خو دې ته وایي چې وروره مزدور کار پکې ځان له مزدوري وکړي مزدورۍ له راوتي دینه سوډانیان کیلې رانه غر کې کړي ریړۍ رانه بوځي نه یو څه سیټ اپ خو به کې که نه خپل رزق خو به ګټې نو رزق خو دغه دی چې سهار مونځ هم کړی راوتي دغه ریړم په لاس کې نیولې دی ما ته وګوره او الله زموږ د زړه نه خبر دی د غریب سړي سړی اوس کور ته تګ خو لاره نه ده که نه کور ته تګ خو لاره نه ده که نه نو کور ته خو څه وخت لږ نور مال نو راواخله سهار نه تر ماښامه پورې ته دلته ولاړې 2 روپۍ نه ګټې نو کور خو چې سوري د څومره کور دې خپل دی که په کرۍ دی په کرۍ دی بیل درپسې راځي بالکل راځي کور خرچه شته هر څه شته دا پوره کول غواړي که نه پوره کول غواړي نو ځکه زه درته وایم که نه چې داسې په نیمه ورځ ته کور ته ځې دا خرچې به څه نه پوره نو کوې دا به الله پوره کوي نو موږ باندې خو ډېره ګران ده ځکه چې الله طرف نه دی په حسابونو شي که نه نو یو شی هم نه پوره کېږي خو الله پاک پکې برکت دی چې ما ته وګوره الله یې پوره کوي
کنه د دې خلکو په نسبت چې شي کنه د ګرانۍ ته چې وګوري کنه نو وروره چاته هم پکې پیدا او موږ ته خو بالکل نشته د ورځې 100 روپۍ مزدوري کوي د ورځې چې زیاتې وکړم 700 روپۍ وګټم هغه هم نن مې روپۍ هم نه راګټلې 800 باندې ته 1000 د کور کړی د بیلونه دي خرچې دي ما ته وګوره دا د کم ځای نه پوره کړي دا کېلې کار ولې خراب شو ګرمۍ د وجې ګرمۍ کې غوډر استعمالېږي کنه استعمالېږي دلته ګرانه دلته بار ارزانه ده دلته ریټ لیسټ وګوره ته ریټ لیسټ کې څونه ریټ وته د کېلې دلته موږ ته وي 50 لګو 60 لګو وا ظالم دا څه طریقه ده کېلې سلو به ده 130 دا ځوانان نیولې تنګي ته ډېر د هلکان در پورې ډېر لګېږي زه وینم ټول ملګري دي غم مه کوه دا ټول غریبانان دي لکه زما په شان څنګه چې ځم دا ټول همدغه حساب دی ته هغسې لګې مه دا ملګری دی الله دې د کار روزګار ښه کړي او سړی ډېر فریادي دی موږ ورسره دونه مرسته کولی شوه یو ښه وي آی پي چترۍ مو ورته په سر ولګوله انسان د ماغزه چې ارام وي که نه ټول ځان یې ارام وي او نور کاروبار دی الله ښه کړي او دونه هم د وسه کېږي هلته مې 1 کیلو شفتالان اخیستي دي که اشتیایي اوس په پیله زه مالته بستن وم ځکه چې په سر مې سار نه او که نه مزدوري خو م روپۍ هم نه الله دې خیر سیډۍ والا دی خو منډو دی خو الله دې خیر دا ټول ګلالي ځوانان دي غریبۍ دلته پسې راوښتي دي دا جي صاحب ګوره دا هم ډېر تربت کړی دا خام هلکې دی دا وګوره ټول غریبۍ دلته پسې راوښتي دي صحیح ده الله دې د ټولو کارونه اسانه کړي او موږ خوشحاله شولو چې تاسو سره خبرې وکړلې موږ نه مه خفه کېږه زموږ ورور او چې په هر ځای الله دې خوشاله لره په کاروبار کې دې الله برکت واچوي الله دې تام خوشاله صحیح ده رکا بلکې یو خو نه تاسو څوک وي چې دلته راځي وروره چې د انټرویو زموږ نه هلي ځکه چې زموږ د دې غریبانانو څه حل وځي हाँ जी हाँ खा ढेर वालेकुम बादरंग नी पशु लगावली सो सही दी टंकी दी कना शख दी हाँ دا شنتی نه راکه 1 کیلو تنکی بادرنګ راکه دا شانې صحیح ده پھر هغه مه راکه وګوره مو معلومیږي ته دې کوم ځای مردان یې طاهرخان صاحب د ځای طاهرخان صاحب موږ یو مشر دی طاهرخان نومیږي صحیح ده ته چې ګورې چترۍ والا دی خو وګوره واه جي واه دی خوا راشه د کوم ځای د کوټې او دا چترۍ دلته چا سیستم ښودلی دی خپله ایډیا مو ده خپله ایډیا مو ده دا دوستان وګورئ ماشاءالله داسې یو عجیب و غریب سیستم ټکنالوژي را باسلې ده د نور نه د بچ کېدو شی خرڅې هندواڼې دې راوړي دي دا دې په څه حساب لګولي 2 په 1.5 سر او داسې مزېدار یې نه ښکاري یار نور والي دي که نه نو ګوره ځان دې نور نه ساتلی وي هندواڼې دې نور ته ایښي دي دا ظلم نه دی ته پکې څه وی او تا څنګه دا یوه دانه چې په قدر هلته ایښې ده ته واچوه دا چترۍ دې والګ دا وګوره یاره څه عجیبه کاري شروع کړې ده نه ولکه دا تا څه کړي ده خو دې کټ کړې م ده دا ګوره ښایسته هندواڼه ده نورې ختمې شم دا یو پاتې ډېر ښه ډېر دا د دې سړي دغه چترۍ ډېره مزېداره ده ته دې خوا که دا وګوره یاره ته واچوه هلکه تی م واچوه واچ ولګوه ودرېږه یاره دا نوی سیسټم دوی را باسلی ده دا وګوره ته ولګوه دا ته 1 منټ دا وګوره دا دلته دا کشه کې پکې ور اچولی ده چې سر کې فټ راشي باد ما دې وینیسي که نه ته واچوه ته ولګوه ولګه بېشکه ډېر ښه په دې دې څونه مصرف کړی یو کال خاري شوی دی یو نه په څوم اخیستې ده 300 دا کوم ځای کې دا خرڅېږي ده ډېره ښه ښځه لاړو درنه خیر اوس مننه ډېره مننه هغه هلک ته م بادرنګ روپۍ ورکړي که نه ته به اوس پیسې هم پاتې شولې یاره نه خیر اوس یار مننه دا واله صحیح ده
تنکی بادرنګ خو دې راکړه دا مننه خیر اوس مهرباني कितने का है किलो 100 का है दे आधा किलो डाल दे ډېره مننه خیر اوس یاره تا دونه صدقه وکړه او موږ ته یو احترام راکړه دا هم د سیند هندواڼې دي ملګرو د سیند هندواڼو خلک ډېر صفت کوي نو ګورو چې څنګه ده اها ماشاءالله ماشاءالله ښه ده پخه ده ډېره مزېداره نو دوستانو دا هم د اسلام آباد د فروټو منډۍ یو لنډ سفر و انشاءالله دلته به بیا راځو ځکه دا یو ډېر په زړه پورې ځای دی دلته ډېر ښایسته کاروبارونه کوي خلک خصوصا پښتانه دلته ډېر دي دوی سره به بیا د دوی په مشکلاتو غږیږو او د دوی دا کاروبار باره کې چې دلته کوم قسم کې کاروبار خلک کوي د فروټو د سبزۍ وغیره تر بلې خپلونې موږ ته اجازت راکوي په لوی الله مو سپارو د خدای پامان